غنی خان یو ډیر معنوي نظم لیکلی دی چې سرنامه یې ده تلې مرګ. د تلې مرګ په دې نظم کې غنی خان موږ ته د آخرت هغه ګران منزلونه اسانوي کوم چې موږ ته زموږ مولانو او پیرانو سخت کړي دي، ګران کړي دي، او هغه منزلونه پار کول موږ ته ناممکنه کړي دي. نو غنی خان په دې نظم کې وایي چې په لکه کاله وده وي یو ساعت لره بیدار شي، څو لکه به نور وده وي چې روان د مرګ په لار شي. غنی خان د دې انسان متعلق خبره کوي، د ژوند متعلق خبره کوي، او وایي په لکه کاله وده وي یو ساعت لره بیدار شي. دنیا ته د راتلو نه مخکې انسان په یوه دنیا کې و چې هغې ته عالم ارواح وایي. پای کې په لکاو کلونو باندې انساني روح هلته موجود و، او اوده ورته ځکه ویلی دی چې زمونږ دا حواس دا پنځه ظاهري او پنځه باطني دا هلته نه و. نو موږ ته اوس یاد هم نشته چې څنګه ژوند موږ تېر کړی دی. نو هغه د خوب یو ژوند په لکا کلونه تېر شوي وو. د هغې نه پس الله سبحانه وتعالی دغه روح راولیږي د دنیا دې خېټې ته او د جسم په پنجره کې بند کړي. دلته کې د جسم سره د ده چې کوم ژوند دی په دې دنیا کې، نو دا لږ ساعت دی. غني خان ورته یو ساعت ویلی دی، ځکه چې د دې نه مخکې تېر ژوند چې و هغه هم په لکاو کلونو باندې محیط، او د دې نه پس چې کوم ژوند راځي هغه هم نه ختمېدونکی ژوند. نو وایي چې څو لکه به نور وده وي چې روان د مرګ په لار شي. د مرګ نه پس به خدای خبر چې څومره لکه کارونه به دی نور هلته کې وده وي، بېوسه به وي، بې حسه به وي. لکه څنګه چې په عالم ارواح کې زمونږ روحونه کېدای شي بېوسه وو، موږ هلته کې څه تعمیري کار نه دی کړی، زمونږ نه هلته څه تقاضا الله سبحانه وتعالی نه ده ساتلې. او د مرګ نه پس هم تصور دا دی چې په هغې ژوند کې هم الله سبحانه وتعالی زمونږ نه څه تقاضا نه کوي چې یاره دا وکئ دا وکئ. اوس دا دواړه ژوندونونه دومره اوږده دي چې د دنیا دا ژوند شپېته او یا اتیا کاله چې دی دا یو ساعت غني خان ورته ویلی دی، او برابرېږي هم د یو ساعت، د یو سیکنډ، د یو منټ یا د یو ساعت، یو ګنټې. خو څه چل کېږي د دې نظم نه، لکه دا مطلب چې غني خان ویلی ده که نه، نو په دې کې موږ ته د غني خان ایمان د هغه کلکه عقیده هم په نظر راځي. ولې چې په غني خان باندې مفتیانو، علماو، پیرانو د ملحد او د دهریه او د فاسق او د کافر فتوی لګولې دي. خو غني خان څه دی؟ نو غني خان ګوره د دې دنیا نه مخکې چې کوم ژوند دی د عالم ارواح د هغې هم قایل دی، او کلکه عقیده یې پیدا چې د انسان د دنیا ته د راتلو نه مخکې چېرته وي، او بیا د مرګ نه پس د ژوند هم قایل دی، والبعث بعد الموت چې ورته وایي که نه، د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی د هغې هم په هغې هم غني خان کلکه عقیده لري. نو غني خان د عقیدې په لحاظ باندې هم یو کلک مؤمن او لوی مسلمان او د الله لوی ولی دی. بیا خبره کوي شاته تور یو سمندر دی، مخکې لا توره بلا ده، منځ کې یو د شبنم ساس کې په غورځنګ لکه ابشار شي. د دنیا ته د راتلو نه مخکې چې کوم ژوند و نو هغې ته غني خان د تور سمندر تشبیه ورکړی دی، ځکه چې هلته کې انسان بېوسه و، یا د انسان نه الله څه غوښتنه نه کوله چې یاره ته به دا کوې، څه ذمهواري د انسان نه وه په هغې دنیا کې. او مخکې لا توره بلا ده، نو د مرګ نه پس چې کوم ژوند راځي خدای خبر چې هلته کې به څه وي. کېدای شي هغه ژوند هم دغسې یو بېوسه او بې حسه ژوند وي، او څه کول پکې انسان نه نه. الله سبحانه وتعالی د انسان نه څه د تعمیر یا د اصلاح هلته څه مطالبه نه کوي. نو غني خان وایي چې یاره د دې ژوند ته وګوره چې شاته تک تور سمندر، نو تیر شوی ژوند چې د عالم ارواح دا یو ډېر لوی ژوند. غني خان ولا د سمندر عمره د وسعت تشبیه ورکړی دی. مخکې لا توره بلا ده، مخکې هم داسې ده چې هغه د ختمېدونکو ژوند نه دی، د ختمېدو ژوند نه دی. خو اوس په دې دواړو ژوندونو کې منځ کې یو د شبنم ساس کې په غورځنګ لکه ابشار شي. اوس دا انسان د دنیا ته راغلی دی، او د دې د ساخت په اعتبار سره هم او د عمر
د دې دنیا د عمر لحاظ چې دواړه عمرونو سره یو کې د عالم ارواح او د آخرت د ژوند سره د تقابلو کې، نو دا د سمندر په مقابله کې د دې حیثیت د پرخې د یو ساس کې برابر هم نه دی. اوس دا د شبنم دا وړوکې ساس کې دی په دې ژوند کې چپی وکي، په چپو شي او د ابشار پشان شي. ابشارونه یعنی د دنیا دومره خسته کی او په دنیا کې د دومره لوی تعمیري کارونه وکي چې انسان اډو دا خیال نه وي چې دا د شبنم ساس کې به هم زر وچ شي، دی به هم د دنیا نه ځي. بیا غني خان لیکي چې د ادم زړه د کتو دی د توره دریابي دا داسې تلو داسې راتلو کې د بې خود شي خمار شي. اوس د انسان دا زړه چې دی، غني خان وایي، غني خان د تسلام کوي د انسان ته، دا عجیبه مخلوق دی، د خو زړه د کتلو دی، څومره زړور انسان دی، څومره زړور مخلوق دی. او د چې کوم نرتوب کوي، کوم بهادری کوي، او په دې دنیا کې چې د کوم کارنامې انجامي، نو دا خو د کتو دی. داسې تلو داسې راتلو کې دی راغلی د کم ځای نه دی روان چرته دی، په دې تلو کې دی ګوره بې خوده شو، خمار شو، د مست شو، د نشه شو، او د په تلو کې چې ښه ورته پته ده چې یاره زه روان یم، دا دنیا زما د استوګنې ځای نه دی، زما د استوګنې ځای چېرته بل ځای دی. خو بیا هم د دنیا ښایسته کی، ښکلي کی، او تعمیري کارونه د ده نه وشي، لوی لوی منصوبې آبادي کی. غني خان څه وایي، و په کار چې ساعت ژوند دی په جړا جړا تېرولی، خو دی ډېر په لیلا مست شي، خو اخر به د مرګ یار شي. غني خان وایي چې یاره د دې انسان په ځای کو بل مخلوق وی او هغه دغسې مسافر وی چې یاره تېر شوی ژوند په لکونو کلونو باندې محیط و. دا د تېرېدو دا ژوند چې دی د دنیا دا سفر، دا سفري ژوند دی، دا خو 50-60 کاله ژوند دی، یو ساعت ژوند دی، او را روان ژوند هغه نه ختمېدونکی دی. کو چېرې بل مخلوق وی د دې انسان په ځای باندې، نو هغه به دا د دنیا دا لږ ساعت ژوند چې دی دا به په جړا تېروو چې مړه څه پکې، د ده نه به یو تعمیري او اصلاحي کار نه کېدو، په غم کې به و چې خدای مخې ته به څه چل کېږي، او زه ولې دا دنیا جوړه کړم، زه ولې تعمیري کار وکړم، زه ولې اصلاحي کار وکړم، زه ولې دنیا آباده کړم، زه ولې لوی لوی عمارتونه جوړ کړم، لوی پلن سړکونه جوړ کړم، غټ غټ ډیمونه جوړ کړم، لوی لوی کارخانې جوړې کړم، غټ غټ باغونه دا ولګومه، لوی لوی بادشاهۍ جوړې کړم، دا ولې لیونی یم، سبا له تللی دي، نو بل چاته پاتې کېږي چې بل ته پاتې کېږي، ولې زه دا وکړم. نو دغه مخلوقات چې د انسان لکه د انسان په ځای دا بل مخلوق وی، نو هغه به دغه ژوند په جړا تېرو چې نه 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 زه ځم او زه دلته چې د پاتې کېدو نه یم، نو ولې هسې خواري وکړم. نو و په کار چې ساعت ژوند دی په جړا جړا تېرولی، کو دی ډېر په لیلا مست شي، خو اخر به د مرګ یار شي. دی کو ډېر دنیا ځان له حاصله کړي، دنیا دی ډېره ښایسته کړي، خو بیا مرګ خو را روان دی که نه. چا دنیا د ځان سره وړې ده، چا دا لوی لوی منصوبې د ځان سره وړي دي، او څوک پاتې شوی دی دلته کې. د چا عمر زما په خیال د 100 کال نه سوا نه وي، کوي نو هغه بیا عمر کې حساب نه وي، په ژوند کې حساب نه وي، هغه مرګ دی. نو د لږ ساعت دپاره بیا وګورئ د ژوند نه، لکه 80 کاله ژوند دی، نو 15 کاله خو انسان د صحیح نه، او بیا د 80 کال نه چې اپلی شي هم دی د صحیح نه. نو د طاقت ژوند چې دی هغه د 100 نه واله د 40 کالو پورې 100 کاله ژوند دی. په دې 100 کاله ژوند کې دی څه ونه کړي، نو دا کو بل مخلوق وی هغه به دا رنګې کارنامې نه وي انجام کړي په دې دنیا کې. و په کار چې ساعت ژوند یې په جړا جړا تېرولی، که دی ډېر په لیلا مست شي، خو اخر به د مرګ یار شي. او غني خان بیا وایي چې نه په تلي مرګ ستومان یم، نه راتلونکي نه یریږم، زه به تل دغسې خاندم که په اور شي او که په دار شي. غني خان انسان دی او دا هغه مخلوق دی چې دا بهادر دی،
غنی خان انسان ته د بهادرۍ درس ورکوي چې ته خو بهادر یې، ته نر یې، ته دریابي توره ده ستا سره، ستا زړه د کتو دی، ته د دنیا خدای یې، د الله تعالی خدای درکړي د دنیا. نو دا د خدای د لول درکړي دا دی د یارۍ په نسبت درکړي. نو غنی خان وای چې تیر کم ژوند چې دی په هغې م ستومانه نه یم چې هغه ژوند مې ولې بیکاره تیر کړی. راتلونکی چې ژوند دی او دوزخ به وي او حشر به وي او قیامت به وي او لړمانان به وي او اور به وي او ماران به وي، خماران به وي، وهل به وي، ټکول به وي، غوسه به وي د الله، جلال به وي. د هغې نه م نه یېرېږم. غني خان وایي د هغې ژوند نه م نه یېرېږم، زه به تل دغسې خاندم. غني خان وایي زه به همیشه دپاره م دغسې خاندم څنګه چې په دې دنیا کې خاندم. نو را روان نه چې همیشه دپاره هم دغه شان زما دا خندا جاري وي او چرته به ونه یېرېږم، چرته به ونه جاړم. حالات کو را باندې هر څنګه راشي، که په اور شي او که په دار شي، که په ما باندې حالات د اور په شان راشي او ما سوځي هم به نه جاړم، مقابله به یې په نره کوم. او که څوک مې په دار کوي نو هم به اوښکه توی نه کړم، دغه دار به هم په نره باندې تېروم. د هرې سختې مقابله به په بهادرۍ سره کوم. غني خان انسان له څه ورکوي؟ غني خان انسان له حوصله ورکوي او دته د هغه بهادري او نرتوب په لاس کې ورکوي چې والا د دې نه کار واخله. یېرېږه مه. پاتې د قصې شوې د دوزخ د حسابونو دغه شی د ملاجان دی او زه خو ستا د مینې یار. بیا الله ته وایي چې یاره د مرګ نه پس چې کومې قصې دي که نه د دوزخونو او د حسابونو، چې دوزخ به وي، الله به د سره د قیامت پر ورځ حساب کوي، تله به یې په لاس کي او به یې ستا نیکۍ او بدۍ به تلل شي. او دغه نیکۍ او بدۍ چې دي بس کو ستا نیکۍ کمې شوې او بدۍ سیوا شوې، جهنم ته به ځې، دوزخ ته به ځې. او که چېرې ستا نیکۍ سیوا شوې او بدۍ کمې شوې نو بیا به جنت ته ځې. هغه زمونږ د مسلمانانو، زمونږ د مولانو پیرانو د الله نه څه جوړ کړي دي؟ الله به 50,000 کاله دي چې 50,000 کاله ورځ ده، نو 50,000 کاله به داسې کار نه وي، بس تله به یې په لاس کې او زما او ستا ګناهونه او نیکۍ او اعمال به تلي. دا څه د سړیتوب کار دی؟ الله له تاسو کم کار ورکوئ؟ تاسو خو د الله نه منشي جوړ کړی دی، منشي هم دا کار نه کوي. زموږ په کلي کې یو سړی دی، اوس هم ژوندی دی، الله دې وبخي، الله دې ولې په ژوند کې برکت واچوي او الله دې د ایمان سره مرګ مونږ ټول راولي. هغه اسپولا ماما دغه نوم دی او هغه به مونږ واړو مخکې نو فصل چې مونږ واغستو نو درمندونه به وو، درمن به وو، اوس خو درمن هغه تصور نشته دی. نو دا اسپولا ماما د بل ضلع نه زمونږ بونیر ته راغلی دی، ډېر ښه انسان دی او ډېر ګپیم دی. نو چې کله مونږه دانې تللې زمونږ د مشرانو چېرې څومره وشوې، چېرې د کسبګر پکې څومره دي او زکات پکې څومره دی او مونږ ته څومره بچ کېږي، دهقان به پکې څومره وي، نو هغه به یې راوستو، د هغه سره به تله وه او هغه به هغې رشې ته مونږ به ورته رشه وې، رشې ته به اړم شو نو یوه هغه دړۍ به واړوله بل طرف ته، بله به اړم کا، دوه دوه دوه، درې درې درې، څلور، نو دا به په سوونو دړۍ هغې غري شمارلې. دا د هغه روزګار و. نو زمونږ د مولانو د الله نه اسپولا ماما جوړ کړی دی. الله اسپولا نه دی، الله دی. زما عزتمن دا څه کوي زمونږ دا مولان چرته روان دي؟ نو غني خان ورته وایي چې پاتې د قصې شوې د دوزخ د حسابونو، الله بادشاه دی. تاسو چې په 50,000 کاله د خلقو عملونه تلئ، تاسو د الله سره زیاتې نه کوئ؟ تاسو سره زیاتې کوئ که نه ښه ورسره کوئ؟ ته به په قلاره ناستې او هغه به ستا عملونه تلي، ولې دا ته ولې دغه ورکې، تنخوا وله ورکې. اسپولا ماما له خو مونږ دغه ورکولې که نه، دانې به ورکولې، نو ته ولې الله له دانې ورکې، تنخوا وله ورکې، چا به ستا عملونه تلي؟
داسې خبره نه ده زما عزت مندو. نو غني خان ورته دا چې پاتې د قصې شوې د دوزخ د حسابونو دغه شی د مولا جان دی. زه خو ستا د مینې یار دا حسابونه او دا دوزخونه دا د مولا کار دی، د مولا سیز دی. زه خو ستا د مینې یار یم، د مینې یار. ته چې د چا سره مینه کوې هغه زه یم. ای الله، ته چې د چا سره مینه کوې نو هغه زه یم، او زه چې د چا سره مینه کوم نو هغه ته. نو یار د یار سره حساب کوي. لکه په یو نظم کې غني خان وایي کنه چې سپوږمۍ مسکی شوې دا تول د څه کوي، مینه کې مړه څوک تلل نه کوي. مینه کې تلل نه کېږي. غني خان د دغه سخت نه ګوره مونږ څنګه چې رب پرېدوا په دنیا کې مینا الله یار کا او ته د الله یار شه. دغه حسابونه دوزخونه مولا ته وسپاره، هغه پوه شو دغه دوزخ او حسابونه پوه شو. او کوی چې سوزم عشق کې نشته انکارونه، زه شیخ مولا خو نه یم چې نه کار کوم نه انکار. دا غني خان الله ته وایي چې کوته ماته د قیامت پر ورځ وي او د مرګ نه پس وي کنه پر روان ژوند کې چې سوزم به ځکه عشق کې نشته انکارونه. ستا سره مینه کوم، عشق کوم، مینه کې به ته یو مطالبه زمانه وکړې زه به یم چې نه جي دا نشم کولی، نه دا رانه نه کېږي دي. زه خو څه شیخ څه پیروم نه یم، مولام نه یم چې کاروم نه کوم انکاروم نه کوم. الله منې خو د الله نه منې، الله منو د الله نه منو. داسې بندګي ده او داسې یاري ده چې الله منې نو د الله به هم منې، خپله به نه کې. غني خان وایي که ته ماته وایې چې سوزم په خوشحالۍ په خندا به شي. غني په لمبو سور په دې شنو سترګو کو ستا پیرزو شو اور. کو ستا زما دا شنې سترګې سوځول خوښي نو زه به خاندم چې هو په ما به اور بلیږي، په لمبو به سور یم خاندم به چې واه 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 واه، ځکه زما د یار خوښه کېږي. نو دلته کې غني خان موږ ته وایي چې وایي تاسو د الله منشا پوره کوئ، د الله خوښه پوره کوئ چې څه الله کوي بس سینه ورته ډبوئ چې ټیک ته ماته منظوره ده. دا نه چې یاره باران وکړي او باران مه کوي، یخني ډېره کړي او ګرمي ډېره کړي، او یا الله فصل ډېر وکړي او فصل لږ وکړي، او پیسې ډېر راکړي او پیسې لږې راکړي، پلانې خوار کا او پلانې بادشاه کا. دا څه سړیتوب دی، دا څه بندګي ده. خو د الله نه تا نوکر جوړ کړی دی. نو غني خان وایي چې ګوره د الله چې څومره فیصلې دي په هغې باندې به ته رضا کېږي. دې ته رضا بالقضا وایي، د الله په منشا په هغې خوشحالي ده. خو هغه دوزخ ته یې لیږي جی بالکل په قربان ته ما دوزخ ته لیږي، زه خو ستا خوښه کوم. نو او کوي چې سوزه عشق کې نشته انکارونه، زه شیخ مولا خو نه یم چې نه کار کوم نه انکار، او خو د سولو دړه نه یم ساو څانګه د شاتوت یم، رانه جوړ کې یو رنګین او لونګین غوندې ستار. غني خان ورته بیا یو ډېره ښایسته خبره کوي چې ته څه غواړې زمانه، ما سوځم خو دا درته وایم چې الله زه د سولو دړه نه یم. دړه پېژنې لرګی ډکې، زه د سولو دړه نه یم، زه هغه لرګی نه یم چې د کم لرګي نه څه نور څه شی نشي جوړېدی نو خلق یې په اور پسې کې سوځي. د سولو نه علاوه بل کار یې راوستی نه شي. خو تاسو وګوره نیغ لرګي که نه خلق یې په آبادۍ کې استعمال کی. څوک ته دروازې جوړ کی، څوک ته کړکۍ جوړ کی، څوک ته کټ جوړ کی، څوک ته څه جوړ کی، څوک ته څه جوړ کی. نو هغه کم هغه لرګی چې کوږ نه وي، چې کم لرګی کوږ وي د ونې کمه څانګه چې کږی نه، دا د سولو دپاره جوړه شوي. غني خان وایي زه کږه څانګه نه یم، خو ته ما سوځې نو بس زه ساوس خو د سولو دړه نه یم، دغه لرګی نه یم د سولو چې کم لرګی د سولو دپاره جوړ کړی شوی دی. بل کار ته نه کېږي نو سوځي به. ساو څانګه د شاتوت یم. ساو څه ته وایي سیده نیغه. مونږ وایي پلانې ساو دی که نه ښه. ساو څه دی چې څه ورته وایي هغه وایي ټیک ته ځي، دې ته ساو وایي. یو ناکاره یي پلیت چې هغه ته څه وایي نو هغه نه مني، یو ساو یي. نو ساو څانګه د شاتوت یم، زه یو بالکل ساو نیغه
د شاتوت یو توتی کنه، یو شاتوتی د توتانو کې د ټول نه اعلی قسم شاتوت، هغه ته شاتوت وای. نو زه د توتانو د اعلی قسم هغه څنګه یم چې بالکل ساهو یم، ترکاڼ چې رانه څه جوړولی شي، کو دروازه جوړولی شي، کو څه ورته وایي کړکۍ جوړولی شي، کو کټ جوړولی شي، کو تخت جوړولی شي رانه، او کو ستار رانه جوړولی شي رانه. نو ما خو په ژوند باندې یعنی دنیا په ژوند کې ما ستا رضا کړې ده چې تاسو ویلي ما پې لبیک ویلی دی، نو بس دا ته یم چې کو سوځې مې نو د سولو دړه نه یم. ولې زه یو ساو څانګه د شاتوت یم. نو غني خانو ته بیا څه وایي چې د دې نه مال لکه زما نه به ته څه جوړې، زما نه به ته څه جوړې چې کله زه یو نیغه او فرمانبرداره وفاداره څانګه یم د شاتوت، لکه شیخ او مولا نه یم که نه، نو څه به رانه جوړې، رانه جوړ کړې یو رنګین او لونګین غوندې ستار. نو بس کومه ساو څانګه د شاتوت چې د ترکاڼ په لاس کې ورشي، هغه و یاره د دې نه به ستار جوړ کړم، ځکه چې ستار د هرې څانګې نه او د هرې ونې نه جوړیږي. نو ستار هغه د یو خاصې ونې چې شاتوت ورته وي، او بیا یو بهترینه، ځکه چې ستار نیغي که نه او اوږد وي، نو دا بیا څانګه هم نیغه او ساو په کار ده. نو د هغې نه بیا د هغه اخلاقي فرض دا دی چې یاره ستار ته جوړ کړي. نو رانه جوړ کړه یو رنګین او لونګین غوندې ستار، یو ښایسته رنګین او لونګین چې خوشبویه رانه ځي، دا ستار رانه جوړ کړه چې مې سوځې. نو د سولو خو نه یم، ما خو داسې کار نه دی کړی چې ته ما دوزخ ته بیایې، نو چې دوزخ ته مې نه بیایې، بیا رانه هغه انسان هغه ستار جوړ کړه چې غږېږم ستا مخلوق ته ستا د مینې سندرې وییم. نو که یو ټنګ وي که زر ټنګه ښه په سور کې به غږېږم، یو قطره ستا د دریاب یم، یو ښکالو ستا د خمار. ته رانه بس صرف ستار جوړ کړه لونګین او رنګین که نه. نو بس خو یو ټنګ وی، یو ټنګ به هم کوم، که وی چې زر پیره وټنګېږم زر پیره به هم ټنګېږم، انکار به نه کوم، ښه په سور کې به غږېږم، لکه بې سوره به هم نه غږېږم، ښه د زړه نه په جذبه کې او په جوش کې به غږېږم، ستا د مینې سندرې به خلقو ته یم، ستا د بندګانو زړونه به ستا په مینه باندې معطر کومه. ولې یو قطره ستا د دریاب یم، زه انسان یم خو زه څوک یم، ته دریاب یې زما، زه او ته څوک یې، ته د مینې سمندر یې. نو ستا د مینې د سمندر، ستا د مینې د دریاب زه قطره یم. نو ستا مینه چې څه ده سمندر دی که نه، ستا مینه یو دریاب دی، نو د هغې چې قطره زه شم، نو خامخا مینه به خوروم که نه په دې دنیا کې هم، او د مرګ نه پس به هم بس دغه کار زما چې مینه به خوروم. نو زما کار څه دی؟ مینه مینه مینه، یو قطره ستا د دریاب یم. ولې زما کار مینه ده چې ستا نه راچوکېدلی یم. ونفخت فيه من روحي، الله فرمایي که نه چې کله دا انسان ما جوړ کړو، نو ما د خپل روح نه پکې روح کېښودو. اوس دا مونږ داسې نه شو ویلی چې مونږ څنګه کېښودو که نه، خو لکه ونفخت فيه من روحي، د خپل روح نه یم پکې روح پوک وهو. نو دا الله د مینې دریاب دی، انسان یو قطره شوه او یو ښکالو ستا د خمار. نو مینه ناک هستی چې که نه دی خو خوشبویه خوری، دی مست وي، په ده کې چېرته بعض نه وي، په ده کې چېرته غصه نه وي. نو دی په خپله مست وي، خماري بل هم مسته وي په خپله مینه باندې. نو زه یو ښکالو ستا د خمار، تا چې کوم د انسان سره د مستۍ کومه مینه ده او کوم شراب چې تا په انسانانو څکلي دي د خپلې مینې، نو زه د هغې ښکالو یم. ښکالو څه ته وایي؟ لکه څنګه مثال په طور زه دلته کې ناست یم، یو انسان ما ونه لیدو خو د تلو هغه اواز مې واورېدو، نو مونږ وایه لکه ومې نه لیدو خو په ښکالو یې پوه شوی وم، لیدلی مې نه وې، را روان خو په ښکالو دې پوه شوی یم. نو دغه ښکالو چېره زه ولې مس یم؟ ځکه چې ته په مینه کې مس یې د انسان سره. څومره څیزونه دي
کائنات ته خسته کړي دي خپل وړوکي محبوب د پاره. شپېته اویا کاله ژوند نه و د ده دپاره تا څومره کائنات الله څومره رنګیني ورکړې. دا خو خمار دی ستا د خپل انسان سره مینه ده که نه؟ ستا مینه په چپو ده نو زه د هغې ښکالو یم، زه د هغې هغه اواز یم. نو بس کو یو ټنګ وي او که زر ټنګه ښه په سور کې به غږېږم، یو قطره ستا د دریاب یم او یو ښکالو ستا د خمار داسې یم. مولا چېرته بیایمه؟ یا الله خیر وکړي. او په اخر کې بیا غني خان وایي چې ای زما د سترګو توره دا یوه خو پکې واوره، دلته سوی یم ډېر نور مې پرېږده په قرار. چې الله ته وایي زما د سترګو توره، سترګو نه چې تور لاړ شي بیا نظر نه کېږي، بیا سترګو کې نظر نه وي، خبره ختمه. غني خان الله ته د خپلو سترګو تور وایي که چېرې ته زما د سترګو نه لاړ شې بس زه به بیا ړوند یم. څومره عجیبه خطاب ورکوي غني خان الله له چا الله ته د سترګو تور نه دی ویلی، دا غني خان دی. نو ای زما د سترګو توره، بس د سترګو تور دی نو بیا خو د خپل خبر هم کولی شي دا یوه خو پکې واوره زما دا پکې هم واوره. دلته سوی یم ډېر، دلته ګوره ستا سره ما مینه کړې، په دې دنیا په دې لږ ژوند کې ډېر سوی یم. هر چا را باندې لان تان کړی دی، هر چا راته بد کتلی دي، هر څوک را باندې الزامونه پوښتنونه لګوي، څوک مې کافر کی، څوک مې فاسق کی، څوک مې څه کی، څوک مې څه کی، څوک مې شرابي کی، څوک مې کبابي کی، څوک مې بېدینه کی. نو بیا ستا سره چې مینه زه کوم نو زه خو د هر څه د دنیا د کاره خو ما ځان لکه وته یم، نو دغې دنیا د کار نه دی وتلو خو زه وسولم که چې د هر چا د پیغور شوم، خلک پیغور کوي راته دا ته څه کوې، د باچا خان مشری زوی دا څه ځانه ملنګ جوړ کړی دی، تا سره داسې خوی خوند کوي. په کار ده چې د باچا خان ځای دې راټینګ کړی وی نو دغه هم د پیغورونه هم سړی سوځي که نه. پیغور چاته کېږي؟ څوک چې په مینه کې ملنګ شي. غني خان د چا په مینه کې ملنګ شوی د الله په مینه کې. نو دلته سوی یم ډېر، دلته کې ډېر سوی یم په دې ژوند کې، نور مې پرېږده په قلار، کله تاله درشمه نو بیا مې په قلاره پرېږده مړه چې دواړه یو بل سره ګپ شپ ولو. نو دا په دې نظم کې غني خان موږ له یوه ډیوه راکوي او هغه ډیوه د رڼا ده، د الله د مینې ده. یو پیغام غني خان ورکوي چې ای خلقه په دنیا کې د الله سره مینه وکوئ نو په دې دنیا کې مه یېرېږئ د څه نه چې بی الله چې داسې د الله سره زمونږ مینه شي چې د الله څه خوښوي چې زمونږ څه خپله خوښه نه وي، بس چې سم الله کوي جی بالکل جی ډېره ښه ده. یو مالک دی که نه خپل غلام ته وایي، آقا خپل غلام ته وایي، لکه یا لکه اوس خو هغه غلامي نشته دی که نه، خو یو مالک خپل نوکر ته وایي جارو وله ورکړي، لکه دا ځای جارو که هغه وایي ټک ته ځي هغه ځای جارو کړي. بیا وله کپړه ورکړي لکه دا ګاډی مې پاک کا کپړه پاک کړي. بیا وله پیسې ورکوي بازار ته لاړ شي سبزي راوړه هغه وایي ټیک ته ځي. بیا ورته ویله که وایي دا کپړې مې وینځه هغه وایي ټیک ته ځي. اوس دا د نوکر څه خوښه خو نه وي، خو څه وکړي دغه احساس چې یاره ټیک ته زما د طبیعت خلاف حالات په ما راغله، اکو په دنیا کې اکو په آخرت کې، نو بس ټیک ته زما د طبیعت خلاف خو دي، زما د طبیعت خلاف خو دي، خو زه چې چا سره مینه کوم زما چې څوک یار دی د هغه د طبیعت خو موافق دي که نه، هغه خوښی ده. نو چا خوښی نو زما مقصد د ژوند څه دی؟ د هغه خوشحالي، د هغه خوښه پوره کول، د هغه مطالبې پوره کول، د هغه منشا پوره کول. نو بس دا کم حالات چې په ما راځي نو په دې باندې د هغه منشا پوره کېږي، دا زما دپاره د خوشحالۍ خبر ده. څه وشو خو زما د طبیعت خلاف حالات په ما راشي دا څه پټه خبره خو نه ده. او الله داسې کوي نه ټیک ته راولي، خو الله مدد کوي د هر چا د خپل یارانو مدد کوي.
نو ځکه الله فرمایي کنه چې به مونږه خامخا نجات ورکو خپل مؤمنانو له خپل مینانو له مونږ نجات ورکو وکذالک ننجي المؤمنین دغه رنګ مونږ د مؤمنانو حفاظت کو خو خپل تبع چې دا کنه خپل طبیعت خپل رضا دا الله ته پاواره کول چې بس دا خپل ځان سپارل چې ته څه کې کوه نو دا یو داسې نسخه ده چې کله دا نسخه څوک وازمي نو د دنیا څه چې د آخرت یو مسله هم دته مسله نشي جوړېدی او همیشه دپاره به دی کامیاب وي نو غني خان موږ ته په دې کې دا درس راکوي چې موږ دې د الله سره مینه وکړو او ځانه بس یو سهو څانګه جوړه کړو چې الله رانه څه غواړي څه رانه جوړول غواړي نو جوړی دی خو دا ده چېرې چې کله زه سهو څانګه شم د شاتوت او زما ترکان زما الله شي نو الله به څه جوړی الله سوځي خو مې نه هغه به وایي راشه د ده نه د خپلې غاړې لونګین ستار جوړ کا چې د سینې سره مې نیولی او غږومی او بیا ورته زما دا دغه یي چې یاره کو یو ټنګ یو کو زر ټنګه ښه په سور کې به غږېږم لکه پروا مه کوه ښه په سور کې به تا ته غږېږم هر څومره چې مې ټنګې نو خامخا به هغه زمانه بیا څه جوړوي د غاړې ستار اوس سوځي به څوک نو سوځي به هغه خلک چې هغو ژوند داسې تېر شوی چې هغو خپل ژوند په خواهشاتو باندې د خواهشاتو په اتباع کې تېر کړی د نفس او د خواهشاتو په اتباع کې چې چام د نفس او د خواهشاتو په اطاعت کې په اتباع کې چې چام ژوند تېر کړی دی به سوځي ځکه چې دی د شاتوت څانګه نه ده چا چې د الله سره مینه نه کړي دا کږه څانګه ده دا کوږ لرګی دی دا بغیر د سل نه په بل کار نه راځي بل کار نشته چې رای پکې لکه دی پکې راولي دنه واخلي دا کار بس الله وایي ځه ته جهنم ته د سوځه زما د نن دا د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوي الله مو خوشحاله